نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه زما خوگو عزتونو اللہ تعالیٰ په قرآن مجید کے فرمائی چې اللہ تعالیٰ په مسلمانو باندې ډیر احسانو کو چې په دوی کې اللہ تعالیٰ پیغمبر راولېږلو ګورې د میاشت چې کومه شروع ده دا د ربیع الاول میاشت ده په دې میاشت کې زمونږ حضور صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی دنیا ته راغلی دی دې په مناسبت باندې مونږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه مختصر سیرت بیان کو څه خصائص بیان کو وورو بیا مونږ تاسو ته د شخصیت د اهمیت معلوم شي ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سیرت بیانول د دې انسان په طاقت کې نه دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت داسې دی لکه د سمندر ژوروالی لکه څنګه مونږ تاسو د سمندر ژوروالی ګهرایي نشو ناب کولی اندازه نشو کولی همدارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت ټول احاطه ټول نشو بیانولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مثال داسې دی لکه اسمان که په شهرونو کې اسمان په نظر باندې راځي که دیهاتونو کې اسمان په نظر باندې راځي که غرونو او دشتې کې ځنګلونو کې اسمان په نظر باندې راځي همدارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی که ځوان وي د دې سره هم تعلق لري که ماشوم وي د دې سره هم تعلق لري که بوډا وي د دې سره هم تعلق لري که نر وي او که ښځه وي د دې سره هم تعلق لري که معاملات و معاشرت وي د دې سره هم تعلق لري یوه داسې شعبه نشته دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت تعلق نه وي ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو تعلق نه وي ورسره دې وجې نه مطلب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا مونږ ټول انسانان چې لګیا شو نشو بیانولی خو څه مختصر به بیان کو چې مونږ تاسو ته دومره اندازه ولګي لکه څنګه مونږ تاسو د هرې میاشتې مطابق د هغې مسایل وایو همدارنګې دا میاشت هم د ربیع الاول میاشت ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کو ګورې په دنیا کې الله تعالی انسان ته ډېر نعمتونه ورکړي دي
که مونږ تاسو د پیدایش نه ونیسه تر مرګه پورې انسان داسې سوچ به وکړي، فکر وکړي، انسان د دې نعمتونو شمار هم نشي کولی. ځکه الله تعالی فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا، خو چرته الله تعالی په انسان باندې احسان نه دی ورړولی، چرته الله تعالی دا نه دی ورته ویلي چې انسانه په تا باندې ما احسان وکړو، دا نعمت مې درکړو مسوا د یوه نعمت نه چې هغه نعمت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. الله تعالی په خپله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله تعالی په مسلمانو باندې یو لوی احسان وکړو، یو لوی ښېګړه ورسره وکړه چې په دې کې یو رسول راولېږلو، یو پیغمبر یې راولېږلو. دې نه معلومه شوه چې د الله تعالی په خزانو کې د غټ نعمت دا یو نعمت و. بیا دې نه مونږ تاسو ته دا اندازه ولګي چې رسول الله راتلل مونږ ته، مونږ تاسو د ده امتیان جوړېدل دا یو لوی نعمت دی چې الله تعالی په مونږ تاسو کړی دی. په دې باندې شکریا پکار ده. ګورې مونږ تاسو چې کله د انسان سره بې قیمته شی وي، بې قدره شی وي، بیا هر یو دا غواړي چې چاته ما ورکړی وی. خو لیکن چې کله د انسان سره یو قیمتي شی وي، یو ګران شی وي، په ده باندې محبوب شی وي، بیا دی دا غواړي چې ما نه چا غوښتلی وی، ما ورکړی وی، احسان مې پوره وړولی وی. همدارنګې د الله تعالی ډېر نعمتونه دي. الله تعالی بغیر د سوال نه انسان ته ورکړي دي. خو یو نعمت داسې دی چې الله تعالی دا غواړي چې ما نه څوک سوال وکړي. ابراهیم علیه السلام 2 سوالونه وکړل. یو سوال یې دا وکړو چې ما ته یو زوی راکړه چې اسماعیل علیه السلام په صورت کې الله تعالی ورکړو. دویم دعا د ده وکړه چې الله تعالی ما کعبه جوړه کړه، د عبادت والا ما ته راکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت کې الله تعالی ورکړو. ګورئ دعا د ابراهیم علیه السلام ده، امین د اسماعیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام دی، او دعا غواړي د الله تعالی نه، غواړي په کعبه کې د دومره اهتمام به وجود الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکو. دینه دا معلومیږي چې د الله تعالی په نسبت باندې رسول الله ډېره قیمتي نعمت دی، ډېر قدردان نعمت دی. دیو جنا د رسول الله نام دی حبیب الله، دی الله تعالی محبوب هغه ته وایي چې چاته زیات ورنږدې وي. بیا دینه هم دا معلومه شوه چې د الله تعالی په خزانې کې رسول الله د قیمتي خزانه ده. ګورئ چې کله دنیا ته یو پروګرام جوړ شي، یو مجلس جوړ شي، یو جلسه جوړه شي، دې ته یو شخصیت راځي، بیا مونږ تاسو مخکې اعلانونه شروع کو، پوسټر چاپ کو، د غټ نام په ورکو چې دې پروګرام ته د پلانای شخصیت راځي، ځکه چې د خلکو په نسبت باندې د هغې اهمیت او قدر وي. هر یو د غواړي چې راشي زه ملاقات ورسره وکړي، دیدار یې وکړم. بیا چې کله ځي بیا هم اعلان وکړي چې اوس مجلس ختم شو. ګورئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته نه راغلی، هر نبی چې دنیا ته راتللو د اعلان به کولو چې موږ نه وروسته یو نبی راځي اسمه احمد، چې نام یې احمد دی. اعلانونه شروع، بني اسرائیلو که شروع، انبیاء کرامو، د انبیاء کرامو خپله مرتبه کمه نه ده. د دې باوجود انبیاء کرام د رسول الله اعلان کوي چې یو نبی وروسته را روان دی. بیا چې کله نبی کریم د شخصیت راغی د مجلس ته، د دنیا ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان جوړ شو، مجلس یې وکړو، دین اسلام خلق ته وښودلو. بیا چې کله د دنیا ختم کیږي، د قیامت راځي، د مجلس ختم کیږي، دې نه وروسته الله تعالی بیا یو پیغمبر راولي عیسی علیه السلام، چې دا علامات او اعلان دی چې بیا د مجلس ختم کیږي، هغه شخصیت لاړو. ګورئ لکه څنګه یو غټ شخصیت قدردان وي خلکو باندې، اعلان کوي، بیا چې لاړ شي خلکو ته وایي چې مجلس ختم شو، شخصیت لاړو.
دا زمونږ تاسو ته د تعلیم راکوي چې انسانانو فایده واخلئ. دا غټ شخصیت دی چې انبیاء کرامو مخکې اعلانونه کول، هر امتی ته ویل چې وروسته یو پیغمبر روان دی، حتی کی چې د دوی نه به دا تصدیق غوښتلی کېدو که دا نبي د تا په زمانه کې راغی ته به خامخا ایمان پر راوړې. بیا دې نه ګورې معلومیږي چې د الله تعالی سره محبوب شخصیت، په الله تعالی باندې ګران شخصیت، قدردان شخصیت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. که مونږ تاسو د ده په اجمالي زندگی باندې سوچ وکړو چې کوم شیانو انتخاب الله تعالی ده ته کړی دی، دومره بهترین انتخاب دی چې هغې نه پاسه انتخاب نشه دی. الله تعالی هر شی اعلی مرتبه والا ورکړي دي. ګورې مونږ تاسو د ده اجدادو ته وګورو، دې نیکونو ته وګورو، غور نیکه ته وګورو، ابراهیم علیه السلام دی. دا اجداد داسې انتخاب یې وکړي ابراهیم د بزرګۍ والا چې په دنیا کې د هر مذهب والا ابراهیم علیه السلام مذهب مني، د ابراهیم علیه السلام د دین نه انکار نه کوي. الله تعالی اجداد بهترین ورکو، الله تعالی دته نیکه بهترین ورکو چې عبدالمطلب دی. دا د مکی متولی و، مکی چبی د ده په لاس کې وه، د مکی مشر و سردار و، ډېر د وجاهت والا و، اخلاق والا و. په دې ټولې قبیلې کې عبدالمطلب ورته خوښ کو. ده چې کوم پلار انتخاب دی دا هم بهترین و. د عبدالمطلب زمن و چا نام عبدالعزا و، د چا نام عبدالحارث و، دی بوتانو په نام باندې نمونه وو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم والد صاحب و د هغې نام عبدالله و، د الله بنده چې داسې نه وي چې وروسته دی د توحید تعلیم ورکوي چې څوک د پیغور نه کې وار چې د تا پلار نام هم د بوتانو په نام باندې و، هغه هم بت پرست و، ته ولې موږ توحید ته رابولې؟ خو الله تعالی د نام پلار نام انتخاب هم بهترین وکړو، عبدالله نامی و چې دا د عبدالمطلب په زمانو کې ډېر ښایسته او د وجاهت والا و، د اخلاقو والو. د دا نظر منلو که ما لا زمان پوره شي یو به زه الله په نام ذبح کوم. بیا چې کله لاس پوره شول چا ورته وویل چې یو ځای به زه ذبح کوم. قراندازي وکړه، د عبدالله نام راووتو. چا مشوره وکړه چې وخانو د دې په مابین کې قراندازي وکړه. بیا چې لاس وخان د ده په مابین کې قراندازي وکړه بیا د ده په نام راووتلو. حتی کې چې ډېرولې سلو ته ورسېدو بیا د سلو وخانو نام راغی د ذبح کړل. دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو لقب د ابن ذبیحین، د دوه ذبیحه ذبیحو زوی دی چې یو اسماعیل علیه السلام دی، یو عبدالله دی د پلار دی. ګورئ د ده د پلار انتخاب بهترین، د د والدې شریفې چې کوم انتخاب هم بهترین دی. قبیلې ډېرې قبیلې وې، مکه او مدینه کې ډېرې ښځې وې، خو الله تعالی چې د کومې قبیلې انتخاب وکړو د زهره بني زهره ورته وایي، تر و تازه د دې آمنې انتخاب یې وکړو، د امن والا ورکوونکي چې دې به زوی پیدا کېږي، دا تر تازه وي، خلکو په دین باندې تر و تازه کوي، خلکو ته به امن ورکوي، سکون به ورکوي، آرام به ورکوي. به د دې والده انتخاب بهترین. د دې کوم د حمل والا حالات و دا هم بهترین. حضرت آمینه فرمایي چې ما ته د حمل والا وزن نه معلومېدو چې چېرته په لارې باندې روان شو وریځې به په ما باندې سوره کوله، دا ونې به ما ته داسې کاږېدلې چې آب زمزم ته ورغله، د آب زمزم به اوبه د پاسه راجګې به شوې چې ما به اوبه اخیستې، زه به واپس تلل، خپل ملګري به ونیوله چې دومره ودرېږه چې مونږ هم اوبه په اساني سره راواخلو.
د حمل انتخاب بهترین د چې کوم ولادت و ولادت هم په بهترین طریقې سره وشو. روایتو کې راځي چې کله دی پیدا شو د بسترې باندې څملولو د سجدې په حالت کې پریوتو، د اسمان ول ستوري راکاږه شول، راټیټ شول، روښانه شول. د فارس ولا چې په زرونو باندې آتش پرست اور بل و، هغه اور په دې ورځې باندې مړ شو. د کسرا ولا 14 کنګر کړی دا راوغورځېدلې چې دې بادشاهي ختمولو ته اشاره وه. علما کرام یو نکته ذکر کوي چې د ستوري راکاږېدل، راټیټېدل، روښانه کېدل د علامات یې ښیي چې خلکو چې تاسو ته داسې شخصیت راغی چې د اسمان مخلوق کې تابع د اطاعت کوي. اے انسانانو چې تاسو د ځمکې والا ستوري یې، تاسو هم د دې شخصیت اتباع وکړئ، دغسې پرې نه دی. علما کرام فرمایي چې دې ته اشاره ده چې ای بادشاهانو د اسمان والا ستوري دا د اتباع کوي، اظهار کوي. اے د دنیا والا بادشاهانو چې تاسو په ځمکې باندې ستوري یې، تاسو هم د اطاعت او اتباع وکړئ. علما کرام فرمایي چې دې ته اشاره ده چې لکه څنګه د اسمان ستوري چړکېږي، روښانه شول، انسانانو چې کوم تاسو تابعداري وکئ، تاسو نه به هم ستوري جوړ شي. اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه ستوري دي چې په چا پسې روان شي پسې ځا په هدایت باندې به وي. بیا د ده ولادت په بهترینې طریقې سره وشو. د نام چې کېښودلی شو نام هم بهترین. د نور انبیاء کرامو نامونو ته وګورئ، د چا آدم علیه السلام نام دی غنم رنګی، د چا نوح علیه السلام دی ډېرو ژړا والی، د چا یوسف علیه السلام نام دی افسوس کوونکی. داسې نامونه دي. خو د ده یو نام محمد یو احمد دی. محمد معنا هغه ذات چې د ډېر صفتونه شوي. وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د الله نه وروسته چې زیات صفتونه شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم شوي دي. ورفعنا لک ذکرک، الله تعالی چې ما د ذکر اوچت کړی دی، چې اذان کېږي د ده نام دی، چې لمونځ کېږي د ده نام دی، چې تسبیح کېږي د ده نام دی. محمد داسې نام دی. علما کرام فرمایي چې محمد چې نام اخلي د دوه شونډې سره ملویږي، دا دې ته اشاره ده چې دا داسې شخصیت دی چې دا دوه زړونه سره ملو کوي. دا داسې شخصیت دی چې د دوو کسانو په مابین کې محبت پیدا کوي، الفت پیدا کوي، نفرت نه پیدا کوي. دې وجې نه دین اسلام د سلامتی وال، د محبت وال دین دی، د نفرت وال دین نه دی. دویم نام احمد یې کېښودو چې دی الله تعالی زیات تعریف کوونکی، وکیل په مخلوقاتو کې زیات تعریف کوونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې زه به یوه سجده لګوم الله ته، چې زه به د الله تعالی داسې تعریفونه بیانوم چې نه مخکې چا بیان کړي وي نه وروسته چا بیان کړي وي. مونږ تاسو که په لمانځه باندې سوچ وکړي دا ټوله نقشه د احمد ده. علما کرام فرمایي چې سړی ولاړ وي دا الف دی، چې په رکوع کې وي دا ح ده، چې په سجدې کې وي دا میم دی، چې په تحیه کې وي دا دال دی. دا ټول المنځ مشتمل په احمد باندې دی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نام انتخاب هم بهترین. د رسول الله چې کومې ښځې پرورش دی پرواده هم بهترینه وه. د بنو سعد قبیلې سعد حلیمه سعدیه نامو چې کله دی پیدا شو، د عربو دا عادت و چې چاته به په کریې باندې ورکو، په تنخې باندې چې تی ورکوه دومره روپۍ به درکوم. د بنو سعد قبیلې د طایف نه راغلې څو ښځې وې چې کله دوی داسې وي چې مکې دی په لارې باندې را روان وي،
د حلیمه سعدیه اوخ ډیر کمزوری و، ډیر لاغیر و، په لارې باندې به تیز نه شو تللی. د ملګري به مخکې ورنه لاړې، بیا به ورته ودرېدلې، بیا به پسې ورسېدله، بیا به ورنه لاړې، بیا به ورته ودرېدلې. آخر ته ورته و چې دا خو زمونږ سفر به ډېر ګران شي او ډېر به ناوخته شي، مونږ به مخکې ځو ته شاته راپسې ځه. دوی مخ ته ورنه لاړې. حلیمه سعدیه دې سره یو بچی هم و، خوند هم ورسره سوکا راغلی. دا ښځې چې کله مکې ته راغلی، دې ټولو دا سوچ و چې کوم زیات مالداره وي، پلار یې مالداره وي، هغه مونږ واخلو، تنخوا به مو زیاته وي. چې هر یوه راتله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورته و چې دې پلار څه کار کوي، څوک دی چې پلار یې وفات یتیم دی. دوی به پې تېرې شوې، بله به راغله پې تېره به شوه، بله به راغله پې تېره به شوه. وایي چې حضرت امینه رضی الله تعالی عنها په زړه کې افسوس کولو چې کله سړی غمجن شي نور څه به وکړي، خو ژاړي به. چې کله حلیمه سعدیه راغله، د نور هلکان یې اخیستي و، دغې نورې ښځې چې دوی ویل چې دې پلار یتیم دی، خو دوی هم تېرېدل. اخر ته حلیمه وفرمیل چې زه وګورو دا څنګه بچی دی، چې څنګه د چادر راوچات کو ویښ شو، تبسم یې وکړو. دې تبسم د نظر سره د حلیمې په زړه کې یو محبت پیدا شو. دې حلیمې سعدیې ته خپل خاوند وفرمیل چې دا به ځان سره واخلو، کیدای شي الله تعالی په دې کې مونږ ته خیر و برکت واچوي. وایي چې د نورو ښځو نظر په دنیا باندې و، ناکام شوي. د حلیمې او د هغې خاوند نظر په الله باندې و، کامیاب شوي. چې کله واپس د ځان سره واخیستو او دوی په خپل مابین کې سره ولاړ دي. حلیمه سعدیه وایي چې ما په کلي کې دومره ښایسته نه دی لیدلی. حضرت امینه ورته وایي چې ما په ښارونو کې دومره ښایسته نه دی لیدلی. عبدالمطلب ولاړ وایي چې ما په ملکونو کې دا نه دی لیدلی دومره ښایسته. علما کرام فرمایي چې که جبرائیل علیه السلام جواب ورکولی، بیا به ورته ویلی چې په ټول عالم کې د ده نه ښایسته نشته دی. وایي چې که الله تعالی جواب ورکولی، ورته ویلی به چې زه مخلوقات ما پیدا کړي دي، په ټول مخلوقاتو کې د دې نه ښایسته ما نه دی پیدا کړی. چې کله د دې ځای نه واخیستو حلیمه سعدیه، ګورئ د حلیمه سعدیه نام ډېر بهترین دی. حلیمه د حلم والا، سعدیه نیکبختۍ والا، چې د تا سره داسې ولد دی، دا د حلم والا دی، ته هم د حلم والا به وي. ځکه نام په سړي کې اثر وي. کله کله مور غصه شي، کله بې وخته وژاړي، په زړه کې لږ د ده ته نفرت پیدا شي، خو الله تعالی د پرورش والا ښځه حلیمه ورکړه د حلم والا. چې کله واپس روان شول، حلیمه سعدیه په غېږ کې نیولی دی، د خپل خاوند یې مخکې کېناستو چې اوښ بیایي، اوښ نه تللو. بیا چې کله خاوند راکوز شو، اوښ روان شو. بیا څو وارې داسې وکړل، آخر ته حلیمه سعدیه ته و چې ته مخکې کېنه، زه شاته کېنه، اوښ روان شو. ګورې الله تعالی دا ورښودل چې د دې شخصیت په دنیا کې صدارت دی، د مقام د صدارت دی، دا امام الانبیا دی، مطبوع الانبیا دی، دا شاتوالی نه غواړي. چې کله دې ځای نه روان شول، د اوښ دومره مضبوط شو چې دوی وایي چې قافله پسې ورسېد. دوی راته وایي چې نه وایي د واخیستو، چې ما ورته چې نه، الله تعالی برکت کې واچولو. حتی کې چې څومره حیوانات وو په دې باندې شوده را زیات شول. وایي چې مونږ لوښي ټول ډک کړل. دا لږ وروسته وکړه، مونږ لوښي ټول ډک شول د شودو نه. الله تعالی برکتونه پې نازل کړل. بیا مقصد دا دی چې د دوی د پرورش ښځې انتخاب بهترین و. د قبیله هم انتخاب بهترینه ده ډېرې قبیلې په عربو کې، خو د ده چې کومه قبیله د قریش نام د قرش نه دی، سخت د ځمکې ته وایي چې دا هغه خلک دي چې مستقل مزاجه دي،
د ښه اخلاق د مضبوط اخلاق والدي الله تعالی د قبیله انتخاب بهترین وکړو الله تعالی چې کوم شهر ولادت په کوم ځای کې پیدا کیږي د دې انتخاب بهترین وکړو چې مکه مکرمه ورته وایي چې دا د امن والا شهر دی من دخله کان آمنا چې څوک ورته داخل شو په امن باندې دی د هر طرف نه په د باندې امن او امن وي دا داسې شهر دی چې د اوقات هم بهترین دي داسې نه ده چې په بل نور ځمکو کې شپږ میاشتې ورځ وي شپږ میاشتې شپه وي د مکې موسم هم بهترین دی چې دی نه موسم زیات ګرم دی او نه زیات یخ دی علماء کرام فرمایي چې که د مکې د جغرافیاو په لحاظ سره وګورئ هر طرف ته دریاب دی د یو طرف نه د ځمکې سره لګېدلې ده وایي چې که د مونږ زړونه وګورئ د هر طرف نه جسم ورنه جدا دی د یو ځای سره جسم سره لګېدلی دی د انسان زندگی درمدار کامیابی دا په زړه باندې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان زړه چې دی دا بنیاد دی که د انسان زړه کې روحانی زندگی ختم شي جسمانی زندگی ختم شي انسان ختم شي علماء کرام فرمایي چې همدارنګې کعبه د مکه ده چې دا د ټول دنیا په نسبت سره د صدارت شخص غلري چې دا دنیا د اسلام په آخر دی ځای ته راځي که د دې ځای نه ختم شو اسلام ټول دنیا نه به ختم شي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهر ولادت چې و د پیدا کولو ځای هم بهترین د رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان هم بهترین ډېرې ژبې دي پښتو ده فارسي ده انګریزي ده خو الله تعالی د داسې ژبې انتخاب وکړو چې دا په ټولو کې بهترینه ژبه ده مونږ تاسو چې یو لفظ دی یو معنی دی پر کېږدو بس دا باس دی په عربو کې د یو شي دپاره په زرونو نامونه وي د یوه زماري دپاره څومره نامونه دي چې یو نشي ادا کولی بل نام واخله چې بل نشي ادا کولی بل واخله په دې کې جامعیت زیات دی بیا د ژبې انتخاب هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم زوجات دي د دې انتخاب بهترین وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې معاون جوړې شوې مونږ تاسو اکثر مسائل د ښځو والا عن عائشه رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د اولاد انتخاب د زمانو دا بهترین وشو دا دی الله تعالی حکمت و چې وړوکوالي کې وفات شول چې یو قاسم نامو قاسم تقسیمون کې رسول الله چا نا قاسم والله معطي زه رحمتونه تقسیموالات پکې راکوي د نام هم قاسم و د رحمتونو تقسیمون کې یو نام طیب و طاهر و پاک ته وایي د یو نام ابراهیم و د بزرګۍ والا ادې دی اولاد جناکۍ انتخاب بهترین څلور لوڼه وي چې زینب نامو رقیه نامو ام کلثوم فاطمه رضی الله عنهن دې انتخاب بهترین وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتاب انتخاب هم بهترین وشو چې تورات زبور انجیل د خود دې حفاظت الله تعالی ذمہواری نه دا اخستی واحد کتاب الله قرآن پاک دی چې دې ذمہواره الله تعالی واخستله دی الله تعالی دی یارانو انتخاب بهترین وشو چې د یو نام عمر دی ابو بکر دی علی دی عثمان رضی الله تعالی عنهم دی ګورې که مونږ تاسو داسې پسېږو دی الله تعالی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم شی ورکړی دی کوم شي انتخاب یې کړی دی دا بهترین دی چې د هغې نه اعلی او بهترین نشته دی اوس چې دلته د نور شیان بهترین ورکړي دي دی به څومره بهتر شخصیت وي دې وجې نه شعرا وایي علما کرام فرمایي چې نوره کیسه مختصر ده د الله تعالی نه وروسته مرتبه د ده ده ګورې که مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل وګورو د نور انبیاء کرامو فضایل وګورو
ګورې نور انبیا کرام په خپل ځای باندې هر قسم فضیلت الله تعالی ورکړی دی. دې نه د نورو انبیا کرامو ګستاخي نه دی مراد، بلکې زمونږ رسول الله امتیاز مراد دی. ګورې نور انبیا کرامو ته چاته جسمانی معراج نه دی ورکړی شوی، یا منمی دی یا روحی دی. مسوا د عیسی علیه السلام چې دا هم پوره نه دی، در اول اسمانه پوره دی. یو واحد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د امتیاز دی چې الله تعالی جسمانی رو، چې الله تعالی په دې جسم سره لاړو، الله تعالی سره ملاقات وکړو. دویم امتیاز دا دی چې د نور انبیا کرامو کوم دین و، دا د یو قوم دپاره و، یو علاقې دپاره و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د عالمی دین دی. یا ایها الناس راغلی خلکو، ټولو خلکو. بیا الله تعالی ته دا امتیاز ورکړو چې د دین عام دی. د نور انبیا کرامو رحمت د خپل علاقې دپاره، خپل قوم دپاره و. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې د ټول عالم دپاره مونږ رحمت را لېږلی. په دې رحمت کې د انسانانو هم حصه شته دی، د جناتو هم شته دی، فرشتي هم شته دی، د حیواناتو هم شته دی، د جماداتو، شجراتو، د هر شي حصه کې شته دی. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو انبیا کرامو چې عبادت کولو خپل جماعتونو کې، عبادتګاه کې به لمونځ کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خصوصیت ورکړه شو چې ټوله ځمکه مسجد ورته جوړ شو، چې پاک ځای وي په کوم ځای کې وي لمونځ کوه. ګورې نور انبیا کرامو ته چاته صرف د سهار لمونځ ورکړی شوی، چاته د ماسپښین وال، چا د مازدیګر وال، چاته د ماښام، چاته ماښامه پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ جامع الصلات ټول 15 واړه لمونځونه ورکړي شوي دي، چې د مخصوصاً لمونځ د ده خصوصیات چې صرف د ده امت ته ورکړی شوی دی.